ملا یعقوب د قطر نظامی چارواکو سره پر امنیتي اړیکو خبرې کړې دي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب د قطر امیر او نورو ملکي او نظامی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دفاعي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر قطر ته له رسېدو سره سم د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني سره چې د یاد هیواد د دفاع وزیر ډاکټر خالد بن محمد الطویه هم ملتیا کوله وکتل. په دې ناسته کې د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان خلکو سره د قطر دوست هیواد له مرستو مننه وکړه او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. مولوي محمد یعقوب دغه راز د قطر د امیر د ملي امنیت له سلاکار شیخ محمد بن احمد المسین سره وکتل او د دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د لا پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړې. مولوي محمد یعقوب او مل پلاوي د قطر د ګډو نظامی عملیاتو له مرکز څخه هم لیدنه وکړه او د ګډو پوځي عملیاتو مرکز له قماندان سره وکتل. سرچینې زیاته کړې په دې کتنه کې دواړو لورو د دفاعي او امنیتي اړیکو پراختیا په تړاو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.